ډاکټر صاحب فرنګي چې د خاورې تراغې نو هغې د هنرونو په بنیاد باندې خیلونه جوړ کړل، دا ډم دی، دا شاخیل دی، دا جولا دی. نو آیا باچاخان د دې خلاف کوم کردار و؟ باچاخان لومبی دغه وکړو چې د سکودونو دغه وکړو. کله چې ته په خلکو کې شعور راولي نو هغه به ته تعلیم طرف ته راځي. بالکل. نو لومبی هغه د حاجي صاحب تورنګي سره ملګری شو او سکودونه جوړ په ګدر کې آزاد مدرسه جوړ کړه، عثمانزو کې جوړ کړه، په دیر کې جوړ کړه. دویم هغه پښتنو ته دا ویل چې دا چې کوم کسبګر دي دا خیل نه دی، دا خو پیشه ده، کارونه دي. او هغه دغه چې کوم خپل خدای خدمتګاری چې کوم تنظیم د پای کې هغه ته چې کوم دی مختلف قسمه منصبونه ورکړل. دا چې کوم دغه خپل دغه د تپې د مختلف ځایونو مشران کړل او هغه د مشرۍ پټکی ورته سر کړ. نو هغه دغه انګریز چې دغه کوم د پیشو ته د نسبونو دغه نوم ورکو، بلې د خیرونو بلې د سپکولو کوم کوشش کوو. د باچاخان هغه په دې باندې چې هغه خلکو ته خپل دغه کې ځای ورکو او د عزت په لاره باندې ورکو.